بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمن درون خويندو زه تاسو سره مختلف د قدرتي سيزونه ډیسکس کوم او بیا اکثر خلک مانه سوال کوي چې ډاکټر صاحب دا سيزونه چې کوم دي نو آیا دا مونږ څنګه استعمال کوو یا د دې استعمال که فرض کا مختلف مصالې یا مختلف د قدرتي سيزونه مونږ را جمع کوو او دا دې سره سبل څه شامل شي نو دا غیر فائدې کمی شي که زیات شي. نو نن تاسو سره زه عمدغه یو ټاپک ډیسکس کوم زمونږ په دې خوراک کې په کټوای روټۍ کې خاص کر د پلاو کې او مختلف سيزونو کې مونږه دو سيزونه اکثر زیات استعمالو لونګ او تور مرچ. نو اوس دا داسې سيزونه دي که دا تاسو استعمالوي او دا یو ځای هم شي نو د دې فائدې چې کم دی نو هغه ډبل شي، هغه برقرار وي. د لونګ خپلې فائدې د تور مرچ خپلې فائدې او که دا تاسو ته په یو ځای باندې ملو شي او تاسو د دې استعمال وکړئ په یو ځای باندې نو دې هغه فائدې ډبل شي. د دې چې کوم انفرادي فائدې دي نو هغه برقرار وي او دا چې اجتماعي طور دا جمع شي نو دې فائدې یقینا ډبل شي. یعنی لونګ او تور مرچ څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې دا دواړه د کې انټي اکسیډنټس دي، د کې انټي انفلیمیټری دي. نو که تاسو وګورئ کله تاسو مرای خرابوي، کله په غاښ کې درد دي، کله داسې مختلف نور سيزونه هغې دپاره د لونګ استعمال کیږي. بیا که چاته د دایمي نزله وي، د دایمي زکام وي، دغسې سيزونه وي هغې اکثر د مرچو استعمال زیات کوي نو هغه خلک هغې سره ښه وي. اوس که دا دواړه یو ځای شي د دې چې دا کم انټي انفلیمیټري پراپرټیز دي نو دا انفلیمیشن کموي ستاسو بدن کې، ستاسو امیونټي بوسټ کی. اوس دا دواړه یو ځای کې دی څنګه شي؟ یعنی په مختلف قسم پکوان زموږ چې کوم دي په هغې کې مونږ د دالچیني استعمال کوو، د ګرمې مسالې استعمال کوو، د لونګ استعمال کوو، د لاچي استعمال کوو، د تور مرچ استعمال کوو. نو یقینا چې تور مرچ او لونګ که تاسو لږ شان په خپل خوراک کې ریګولرلی شامل کړئ نو یقیني طور د دې د فایدې چې کومې دي دا به تاسو ته ډېرې زیاتې حاصلې شي. په قهوه کې هم دا استعمالولی شي، قهوه کې هم دا څښلی شي. دې نه علاوه په سوپ وغیره کوم مونږ یخني جوړو هغې کې هم دا استعمالولی شي او کټوای روټۍ کې خو خامخا خپلې ذایقې دپاره او خپل ټیسټ دپاره هم دا سیزونه مونږ استعمالو. اوس لونګ او کم تور مرچ چې کم دي نو دا که مونږ په قهوه کې یا په سوپ کې په دې کې استعمال کړو نو دې ډایرکټ فایدې زمونږ مری، زمونږ سینه، یعنی د چا مری بار بار خرابېږي، چاته د مری مسایل دي، چاته د سینې مسایل دي، چاته د سابندۍ د دایمي مسلې دي، څوک بار بار بیماریږي خصوصا د ماشومان او مشران چې کم دی نو که دې له مونږ دا کاوي یا دغه سوپ یا دغه یخني که دا وله مونږ ورکوو نو هغې ورسره صحت ډېر زیات ښه شي، امیونټي ورسره بوسټ اپ شي، بار بار بیماریږي نه. بیا دې کې دا انټي انفلیمیټري سیزونه چې کوم دي هغه کسان خصوصا چاته چې د مشرانو ته د جوړونو دا مسلې وي، د پټو دا مسلې وي، د لونګ په هغې کې هم ډېر زیات ښه کار کوي، د هغې دا سیزونه ورسره برابر شي. بیا دا مرچ چې کوم دی د سره زموږ میټابولیک ریټ ښه شي. نو کم خلک چې داسې دي چې د هغې یخني ډېره زیاته کېږي یا د هغې وجود یخني نشي برداشت کولی نو لونګ او تور مرچ که دې استعمالي میټابولیک ریټ یې ښه وي، د هغې د وینې ګردش ښه وي، د هغې وجود ګرمي خپله پیدا کوي نو د هغې د یخنۍ دا کم مسلې چې کوم دي دې نه هم ځان خلاصولی شي. بل دا د کله چې ستاسو بلډ سرکولیشن ښه وي او هغې سره چې کوم دی ستاسو بلډ پریشر او دا مسلې دا ورسره کافي حده پورې امپروو وي. د زړه چې کوم بیماران دي د بلډ سرکولیشن میټابولیک ریټ ښه کېدو سره د هغې د زړه مسلې دا ورسره ډېر حده پورې حل کېږي. او نور زه څنګه تاسو ته م ویل چې د هاضمې کمې خبرې دي یعنی دې کې مختلف سیزونه په دې قهوو کې که مونږ استعمالو لونګ، تور مرچ، دالچیني نو دې سره یقیني طور زمونږ د ګیس چې کومې مسلې دي، د هاضمې چې کومې مسلې دي، د چا خېټه پړسېږي، چاته چې کوم دی نو خېټه ډېره نرمه وي، د چا خېټه ډېره سخته وي، قبض وي نو یقیني طور هغه خلک هم د دې ګیس د مسلو نه او د دې هاضمې د دې مسلو نه پې ځان خلاصولی شي. بله فایدې خبره پکې دا ده چې دا په هیڅ قسمه بیماری کې لونګ شو، تور مرچ شو، دارچیني شو، دا سیزونه منې نه دي. که دا تاسو څوک د شوګر مریضان دي، څوک د بلډ پریشر مریضان دي، څوک د زړه مریضان دي، څوک د ګردې مریضان دي، د جګر بیماری نه چاته دا ټول خلک چې کوم دي دا استعمالولی شي. یقیني طور ستاسو وینه قدرتي طور فلټر کېږي، د وینې صفایي او دا ورسره راځي، د ګردو صفایي ورسره راځي، جګر فلټریشن ورسره کېږي، ډیټاکسیفیکیشن ورسره کېږي، ستاسو د بدن چې کوم د زهریله مواد دی دا ورسره لرې شي. نو یقیني طور د دې فایدې بې انتها زیاتې دي خو که مونږ ته پته وي او مونږ د دې سیزونو استعمال وکړو نو دا فایدې یقیني طور مونږ حاصلولی شو. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند وي او که تاسو ګڼئ چې دا معلومات فایدهمند دي نو خپلو نور ملګرو سره هم شیر کړئ او دا ویډیو لایک ضرور کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.